په دې کې ځوان را روان دی پټکې والے دی او د مخ نه کپړه تاو کړی ده دا شکل راته دی بدن نه داسې آشنا آشنا ښکارېده چې د وجود ته مې ولکتنه دا سړی ماته آشنا ښکارېده خو مخې پټو نه مې پېژندلو چې څوک دی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله امیر المؤمنین شو د مسلمانانو بادشاه شو نو د مالدار خلکو نه به زکات اغسطو بیت المال کې به جمع کو نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي یتیمانانو غریبانانو هغې ته به د میاشتې وظیفه ورکوله د میاشتې وظیفه او مسافر چې به د بار نه راغلی هغې له به خوراک سکاک د هغې نه ورکو داسې حالات جوړ شي چې مدینه منوره کې اړو غریب پاتې نه شو ځکه مالدارانو به زکات ورکو او هغه زکات په غریبانانو ته ورکېدو نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکړي بیا غریب نشته دی هر مالدار چې زکات وایي نو غریب چېرته پاتې کېږي بیا عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال مشر و یو ورځ لاړو چې بیت المال ته وکتل مالونه را روان دي خلک صدقې هم راوړي زکاتونه هم راوړي بیت المال سم ډک دی د مال نه عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله شو چې وایي کتل او چې وایي کتل غریبانانو باندې تقسیمېږي په دې هم ډېر زیات خوشحاله شو نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نګرانو هغه ته وی ته ماله د مدینې منورې د غریبانانو هغه لیسټ راکړه څنګه طریقه ده څنګه تقسیموي طریقه کار څنګه شروع دی هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لیسټ مخې ته کېښود او په نومونه لیکلی شوي عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلانکۍ کونډه ده دومره راشن ورته د میاشتې ځي پلانکۍ یتیم دی دومره راشن ورته د میاشتې ځي ټول لیسټ چې کو په دې کې یوه کونډه لیکلې شوې ده نوم شته دی دا ورته هم لیکلې شوي چې کونډه ده خو مخې ته ورته دا نه وي لیکلې شوي چې دې کره څومره راشن تللی او څومره ورکره ځي دا تفصیل نشته دی عمر رضی الله تعالی چې کوم د بیت المال نگران او غیره وغوښتو وي دا ښځه کونډه ده وي او وي نوم خو موجود دی وي او وي تاسو خو ورکره څه شی لېږلی نه دی ولې د دې خو مخکې څه تفصیل نشته نه خو ورکره څه لېږلي او نه ورکره لېږي دا ولې هغه ورته وي عمره مونږ امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله تعالی منع کړي چې د دې کره به نه لېږئ د دې کونډې کره به تاسو څه شی نه لېږئ ابوبکر درته ویلي وي او وي دا لیسټ یې پخپله لیدلی وي او وي دا ښځه پېژني وي او پېژني وي ولې وایي چې دې کره راشن مه لېږئ وي مونږ ته پته نشته دی خو مونږ ته حکم کړی چې دې کره به څه شی نه لېږئ مونږ ته پته نشته دی مونږ د هغه د حکم تابعدار یو مونږ ورکړه څه شی نه لېږو عمر رضی الله تعالی سوچ واغستو چې ابوبکر رضی الله تعالی خو زیاتې کوي نه هغه زیاتې نه کوي او دا کونډه ښځه ده و چې د دې کره راشن مه لېږئ چې دا ولې یاره دې خبره کې څه چل شته دی ښه هسې به نه سبا شو تپوس یې کو چې پلانکۍ ښځه چې د پلانکي ښځه را خاونې مړ دی ورسېد محلې ته حتی در دې پورې چې کور یې معلوم کو دروازه یې وټکوله ځکه چې دروازه د دنې طرفه زنځیر لټ وه دروازه وټکوله دنې ورته اواز وشو وي څوک یې وي دروازه لکه کولو کوي هغې زنانه ورته د دنې نه اواز وکړو وي دروازه خو نشم کولولی ځکه زه معذوره یم دروازې له خو نشم درتلی خو څه ویل غواړي څه کول غواړي وی زه راغلی دې دپاره یم چې ستا څه خدمت وکړم ته کونډه یې ستا خدمت له راغلی ما یاره وي زما خو څه ضرورت نشته دی نشته وی کونډه خوراک سکاک راشن خو تاله راځي که نه راځي وی نه ماله خو د بیت المال نه راځي خو ضرورت مې نشته دی وی څنګه دې ضرورت نشته وی دا ګاونډیان مې ډېر ښه خلک دي دوی ماله ډوډۍ راکوي موډۍ راکوي نو زه په راشنو څه کوم دغه یوه تنه یم هېڅ څوک مې نشته دی نو ځکه راشن نه اخلم عمر رضی الله عنه تبار نه آواز وکړو وی راشن ته ضرورت نشته خو نور خو څه خدمت کولی شم که نه نور څه خدمت وکړم وی او خدمت ته ضرورت شته دی وی څه خدمت دی وی خو مې دا کوټه کچه ده نو د دې نه دا خاورې ډېرې را دوړېږي نو سار د عمل د خاورو ډکې نو دا جارو کول غواړي او بل دا دی چې معذوره یم نو پاکې اوبه راله پکار دي چې پاکې اوبه راله څوک راوړي چې هغه څکمه بیا پاکې هلته کې بعضې کویان به دا وي چې د هغې اوبه به ښکلې وي د څکلو به وي اکثر اوبه به نمکینې وي د څکلو به نه وي نو ما له خوږې اوبه راوړي دلته کې هغه راته کېدي نو عمر رضی الله تعالی ته وویلو وی زه راورکولاومه چې درشمه چې دا منګي در راډک کړمه دا ځای پاک کړمه بوډۍ ورته وي دا یو ځوان کړي دي او هغه روزانه راځي دا کوي خو انسان دی بیماري هر څه پکې راځي خو هغه چېرته را نه نو بیا هر هلته هم راځي چې ته ورسره پکې حصه اخلي عمر رضی الله تعالی فرمایل ښه دا دی عمر ابوبکر رضی الله تعالی دې ویلي چې زما راشن ته ضرورت نشته دی دا ورته دې ښځې ویلي زما راشن ته ضرورت نشته ځکه هغه راشن نه دی مقرر کړی خو به هر حال خدمت یې دی سبا به ورله زه راشم وبه یې کړمه عمر رضی الله تعالی سبا راغی مونځ یې وکړو داسې لږ ټایم تېر شو دی راغی بوډۍ ته بیا دروازه وټکوله وی مورې راغلی یم چې خدمت دې وکړمه وی بچې ستا نه مخکې هغه ځوان راغلی و هغه کړی دی نشته ضرورت عمر رضی الله تعالی بیا حیرانه شو چې دا څوک دي داسې په سوړي سهار باندې د سهار وختي دی راځي او دا خدمت کوي بیا ځي
په درېمه ورځ باندې عمر رضی الله تعالی بیا راغی، بیا ورته بوډۍ وي هغه ځوان راغلی او هغه خدمت کړی، تللی ستا ته ضرورت نه دی پاتې شوی. په څلورمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه هر څوک دی خو دې معلومومه ډېر الله والا سړی دی، خلکو ته ځان نه ښیي، په توره تیاره کې راځي او خدمت کې وځي، خو هر څوک دی خو دې زه معلوموم، ګورم چې دا څوک دی. وی سیټ ته ودرېدم، سهار وختي راغلم مانځه پسې، لږه تیاره وه، داسې سیټ ته ودرېدم. وی څه مې کتل چې په دې کې یو ځوان را روان دی، پټکی والی دی او د مخ نه یې کپړه تاو کړې ده. وی دا شکل یې راته د بدن نه داسې اشنا اشنا ښکارېدو چې د وجود ته مې ویله کتنه دا سړی ما ته څه اشنا ښکارېدو، خو مخ یې پټ و نه مې پېژندلو چې څوک دی. وی چې دې کور ته را نږدې شو، داسې نو پیزار یې ویستو، غلی غلی را روان شو، غلی پیزار یې سپیال بېخپې را روان شو. وی دروازې له چې را ورسېدو نو په دروازې ته لږ اوچت شو، لاس یې ورباړ او په خپله ځان ته د هغې طرفه زنځیر کولاو، کور ته ورننوت. چې کور ته ورننوت جارو یې راواغسته، زه یې جارو کړو، زه یې جارو کړو، خاورې ماورې اوچتې کړې، بیا هغه په یو لوښي کې یو ټاټکي کې هر شی چې په هغې کې ور واچولې هغه خاورې بار ورتاوې کړې، کور یې بالکل صفا کړو، دا خاورې پرې واولې، د خاورې څخه په څخه شو. ځکه چې خاورې جارو کوي خامخا دوړې به در باندې پرېوځي. بیا مې څه کتل چې مشک یې راواغسته او غاړې ته ور واچوم، لاړه اوبه یې ډکې کړې او راغې اوبه یې زنانه ته کېښودې، چې اوبه یې کېښودې او دی واپس شو، روان شو. وی چې روان شو منډه مې پسې کړه، د شا غاړې مې راټینګ کړو، راټینګ مې کړو. ما ته وایي چې پرېږده اوس څه کوې؟ ما ورته وایي چې راغلی ستا دپاره یم، راغلی ستا دپاره یم، ځان به راته ښایي. ما ته وایي چې نه نه زما مخ نه شي لیدی. ما ورته وایي چې پېژندلی مې یې، ملګری مې نه رانه خطا کېږي، خو دا خبره په یقین سره بدلوم چې دا مخ دې ووینم، نور ملګری مې خطا شوی رانه نه وي، خو دا مخ دې وینم چې لږ یقین مې راشي. چې مخې کولاو کو هغه امیر المؤمنینو، امیر المؤمنینو د مسلمانانو بادشاه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. ما ورته چې ابوبکر ته په دې ټیم باندې او دا خدمت ته په خپله کوي؟ ما ته وایي چې او عمره زه ابوبکر یم او دا خدمت زه کومه. ما ورته وایي چې ما ته به دې ویلي که ما به کړی و، زما زوی به کړی و او ستا زوی هغه به کړی و او غلامان د هغې به کړي وو. دا د اوبو پیټی دې په خپله په اوږه اغوستی او خاورې دې په سر اغوستې او دا پیټ یې اوچتی، نو غلامان دې نشته دی، نوکران دې نشته دی، مونږ به کړی و که تا په خپله ولې کوو. بیا ابوبکر رضی الله تعالی په جړا شو، وایي چې عمره یوه ذمهواري راکړه چې بس بیا یې ته کوه که نه، یوه ذمهواري را الله که. ما ورته وایي چې څو؟ ما ته وایي چې دا ذمهواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یم ته اوچتی. ته چې ما ته وایي دلته به یې زه اوچت کړم، زه به یې کوم، یا دې ستا زوی وکړي یا دې غلام وکړي، ټیک شه تاسو یې وکړئ، خو دا ګرنټي ماله راکړه، دا ذمهواري واخلئ چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یې اوچتوئ. حالانکې الله تبارک وتعالی خو فرمایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى، یو انسان د بل انسان پیټ په ورځ د قیامت نشي اوچتولی. نو که ته دا ذمهواري اخلې ته وایې زه اوچتولی شم، نو راته ووایه د قیامت په ورځ به زما پیټ بیا څوک اوچتوي؟ ما ورته وایي چې ابوبکر خو ټیک شه صحیح ده، په دې پورې کور خواله چې رالې تا دا پیزار ولې ویستو؟ پیزار دې ویستو، خپیال بېخپې را روان شو غلی غلی، دا پیزار دې ولېستو. ما ته یې وایي چې عمره دا د یتیمانانو کور دی، زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانانو کور دی، نه کې دننه کونډه ښځه ده، نو ما پیزار ځکه ویستو چې زه ځم نو زه لږ په درزاري باندې ځم، زه لږ په تیزۍ سره ځم. ما پیزار ویستو، په کلاره کلاره روان شوم، هسې نه چې دې کونډې ښځې ته زه یتیمان چېرته راویښ کړم، زما د خپو په دربارې سره چې د یتیمانان راویښ نه شي، ځکه مې دغلته پیزار ویستو. دا دې ته وایي د زړه نرمتیا، دا د زړه نرمي ده، د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا. نرم زړه الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی، خوښ چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي، د قرآن تلاوت کوي، مقبرې ته ورښکاره کېږي، زړه به دې په خپله نرمېږي. مونږ وایو که نه هلکه زړه مې ډېر زیات سخت دی، دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي، هلکه ګوره زړه مې ډېر زیات سخت دی، ګوره دې سترګې نه مې د اوښکې نه بهېږي. ویرېږه د الله نه، په دې خبره باندې توبه وباسه، ګناهګاري دې په دې خبره باندې. الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې دی هغه سخت زړه دی، او ته په دې فخر کوې چې زما زړه سخت دی. ستا زړه به سخت نه وي، سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کی، د پیسو شمیر شروع کی، د گاډو شمیر شروع کی، د بنگلو شمیر شروع کی، ټول ورځ په دې باندې ستا تیر شي، ته الله یاد نه کی، قبر یاد نه کی، اخرت یاد نه کی، جنت یاد نه کی، جهنم یاد نه کی، مرګ د تنه مخې ته کېږي، زړه به د کوم طرفه نرم شي؟ زړه سختېږي په ګناهونو سره، په ګناهونو سره زړه سختېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد نبوي نه راووتو، صحابه کرامو خندل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابه کرام په خندا ولیدل که نه، نو ویې فرمایلو وایي زه چې په څه پوهېږم که نه، کو تاسو په هغې پوهېدلی وی که نه، نو ستاسو به جړا ډېره وه او خندا به لږه وه، تاسو به چېرته نه وخندلي. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وایي دا قبر چې دی روزانه یو څو اوازونه کوي،
یو څو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود د یو څو اوازونه کوي زه د یوازیوالي کور یم زه د تیارو کور یم زه د چنجو کور یم زه د خاورو کور یم کومال راځي ځان له د نیک عمل رڼا راوړه چې دلته تاته رڼا پیدا شي کومال راځي ځان له د نیک عمل بستره تیاره کړه چې دلته ته بستره ته خوره شي کومال راځي ځان له نیک عمل راوړه چې د چنجو نه دي بچ کی چنجو نه دي بچ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي ځان ته قبر یادوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي مرګو دا د انسان مستی ختمي دا د انسان خوندونه ختمي په مستی کې رالی په ګناونو کې رالی ځان ته مرګ را یاد ک په خپل باندې د ځل نرم شي دا ز سکوما دا ز په سکه اخته ما دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي دنیا ګټل یقینا جایز دي صحابه کرامو کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي چې په نن زمانه کې هم داسې څوک مالدار نه داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله په غزوه تبوک کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه حصے مال د خپل کور راوړ دوه حصے مال څومره ټول مال چې راغون شو دا دوه حصے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نو فرمایي چې ابو بکر دا ټول مال دې کوم څه نه پیدا کړی دی ته مال ولې ګټي مالدار صحابه پکې موجود وو ډېر مال والے صحابه کرام پکې موجود وو او هغه زړه سخت شوی نو زړه نرم وو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره مال الله تبارک وتعالى ورکړو څومره مال او صحابه کرامو کې مالدار ترين صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله قبر تبراغه مقبره تبراغه کنه دومره به جړل روایتو کې راځي دا اوخ کې به پګیره باندې داسې را روان وي نو چاته نه تاسو کو وی عثمان چې د نبی له سلام په مجلس کې ناشتي د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاړي چې قبرستان تراشه په قبر د سترګې ولکه بس به جلانه ودرېږي یا جاړي دا ولي عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې د آخرت په منازلو کې اول منزل دی کو دلته کامیاب شي خورستو کامیابی کو دلته ناکام شي ورستو ناکام نه زه دلته چې راشم زکه جاړم چې زما یره زب په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی چې عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی او جړل به زب په دې منزل کې کامیاب شم کو کامیاب نشم عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو بالکل د ځنکدن ټیم دی خپل بچی ته وی لاړ شه او مال حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ راوله حذیفه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د راز خبرې کړې وي د نبی علیہ السلام د راز خبرې کولې او د نبی علیہ السلام د بعضی منافقینو نمونه ذکر کړي و چې نور چاته نه ویلي پلان کې منافق ته پلان کې منافق ته دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله بل چاته نه خودلی ایمان حذیفه ابن یمان راوله د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی لاړو او حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې وې زما بابا دی غواړي غخواله راشه غخواله راشه چې کله حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغی د عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ وی اے حذیفه ستاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو راز دی او زه درته دا نه هم چې دا راز ما تخکاره کړه دا درته نه یم دا ته نبی علیہ السلام د منافقین نمونه خودلی دي نو دا درته نه هم چې ما ته ټول ذکر کا په دومره په د منافقین په غلیس په لګ نظر ورواچو د عمر نوم په کې چرته نه د منافقین په غلیس کې د عمر نوم شته کړي صرف هغه نظر وچروا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای عمر خوشاله وسه په منافقین کې ستانو نشته منافقین کې ستانو نشته عمر رضی الله تعالی په جلا شوی شکر الحمدلله اوس په مرګ اس پروا نشته اوس په مرګ اس پروا نشته کوم هغه کې عمر چې نبی اسلام داغه متعلق ویو وی کو زمانه ورست بل نبی راتله نو لکان عمر نبی بسوق عمر با هغه پیغام هغه صحابي دي دومره بشارتونه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو او دا غي موجود حذیفه رضی الله عنه فرمایلی حذیفه د منافقین لیست وګوره چرته د عمر نوم خو به پکې نه موجود حنزله رضی الله عنه په لار روان دی او چغي نافق حنزله جاری او چغي وي ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی حنزله څه چغي دی رخ کړي سجل شوی دی وی ابو بکر منافق شوم زه منافق شوم ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی ولی سجل وشو وی چل دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ناس یم ظلم یو شانی په چې کور ته لاړ شم د خزه د بچو سره کېنم ظلم بل شان بیا مزل کې دنیا وي دا خو منافقت ته چې د نبی علیہ السلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم دا خو زه منافق یم ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی حنزله وی دا کار خو زمام دی
کو ته منافق هو بیا زم منافق شوم دغه خو زم یم د نبی رسول الله په مجلس کې چې څنګه ما غشان خو زه کور نه یم مې راځي چې نبی رسول الله لاړ شو نو چې څنګه د نبی رسول الله خواته کېناست کنه حنزله بیا چغه کړه وینا فقه حنزله منافق شو نبی رسول الله سلام ورته فرمایل حنزله ولې سجل شوی دی د الله پاک پیغمبر چې ستا خواته ناس یم کنه دا سیم چې لکه جنت او جهنم په خپل سترګو وینم او د الله پاک پیغمبر چې کور تلار شم بیا د خزې د بچو سره مشغول مر سره نه گیر شي نبی رسول الله سلام ورته فرمایل حنزله کو چرته پلارو په کوسه کې او په کور کې داسې شو څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتي راځي په دې کورونو په دې لارو کې بر سره د خلکو په مخ کې سلامونه کوي بیا خو بر سره سلامونه کوي په لارو په کوسو کې دا منافقت نه دی زما مجلس کې چې کما سری هغه به ضرور بار نه وي دا منافقت نه دی تاسو منافقین نه یې ګورئ دومره به د هغې سره خپل ځان فکر دومره به خپل ځان فکر الله زړه به زمونږ زړونه سخت شوي دي مونږ زړه مې سخت دی سخت زړه دې سخت شو زړه به نرمۍ څنګه د قرآن تلاوت کوه زړه نرمېږي د قرآن په تلاوت سره ډېر یا خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه دویم مقبرې ته ځه مقبرې ته ځه نبي علیه السلام خپل عادت مبارکه ده چې جنت البقیع ته به تو هلته به تو نبي علیه السلام به قبرونو باندې ګرځېدو نو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي ښه دا مې پلار پروت دی دا مې مور پرته ده دا مې رور دی دا د کلي هغه پلانکې پښتون دی خان دی نواب دی ملک دی او دغه پلانکې په تنکۍ ځوانۍ کې چې مړو د هغه دی دې قبرونو ته به ګورې نو ستا به هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي یاره زه به هم دې ځای له راځم یاره نن خو چې په خوا باندې تېرېږم او هم قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم یاره دلته خو به زما شپې راځي په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې خو به زما شپې دلته راځي نه نه چې په خوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم نو قبرستان ته ځه زړه به دې نرمېږي ځان ته دغه ځای را یادوه مړه کو ډېره دنیا ده کو لږه ده پاتې کېدونکې ده نو زړه به دې نرمې نرم د الله نافرمانۍ به نه کوي به هر حال چې زړه کله نرم شو دا الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی نرم دله انسان الله ته ډېر خوښ دی سخت دله انسان نه الله نفرت کوي الله تبارک وتعالی زموږ زړونه نرم کړي او زړونه به نرمېږي څنګه یو څو خبرې مې درته وکړې د قرآن تلاوت زیات کوئ ذکر او اذکار کوئ او مقبرې ته ورښکاره کېږئ که روزانه مقبرې ته نشئ کنه په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه د قبرونو کې ګرځه لګو نو دا خپل مرګ به درته یادېږي نو زړه به دې نرم وي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین